اغا تلک دا چا دی کی درنشوا نو جنت تبزی او کنیکی سپکشو گناہون درنشو دوزخ تبزی او کچرت برابر شو نیکی او بدی نو بیا د جنت او د دوزخ پمینس کی او زید اعراف خواتا وی سموده با پاغی اعراف کی وی او بیا دا غی نپس با جنت تزی دا اللہ پاک یو نظام جوڑ کرے دے دنیا دے امتحان زیدے اس دا تلا بڑا کول غوانے کدا تلا ڈکا نشوا پنیکو باندے و پا گناہونو ڈکا شوا نو دا اللہ دا قانون مطابق بیا جنت تتل نشت زیبا ارستو بزی یہ مسلمانی لاول با دوزخ تزی او پا دوزخ کے با اٹھے وی چه گناہونا تی دا دوزخ پا اور جیگی و ختم شی داغی نا پس پا جنت تزی نو اللہ میربان دے پخپلو بندگان اور رسول اللہ مبارکم پخپلو مت رحم کون کے دے بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو بعض دا سے الفاظ منتخول دی چه غمونگو ایو زمون طلب پیدا کشی او نیکی بم درنشی و گناہ بس پکشی اگا الفاظ دادی کی دا ماتم حدیث تا قولستا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضور پاک او فرمائی کہ دو خبری دی یعنی دیکھیں یو اشارہ دا گور دیر زیادی ندی دیر مختصری زم تاسو تا مسئلہ میں ملکہ صلی پہ نستڑی کی گی مختصر خبری دی دقا رنگی حضور پاک فرمائی گوری دو خبری دی دیر دی او دا دو خبر اگا دی چه اللہ تا خوخی دی دا اللہ دا دوار خبر خوخی دی جتے وے نو اللہ پہ خوشحالی کم اللہ رحمان چه دیر مہربان ذات دے پہ انسان مہربان دے تا دا اللہ مہربانی دا دا دو خبر خوخی کردی دی و پدوی دا لدومرا اجر و ثواب مقرر کردی اگا پروردگار چه اگا رحمان دے دا اللہ کلی صفت دے دا رحمان مہربان وطن مغوائے لکا مور پا بچی مہربانے پلار پا زوی مہربانے استاذ پا شاگرد مہربانے دقا رنگے اللہ پا خپلو بندگانو مہربانا دی بلکہ دا دینا زیاد مہربانا دی پا خپلو بندگانو پا دنیا کی گورا حضور پاک فرمائی کہ اللہ فرمائی کہ دنیا کے دا ارچال روزی ورکم مسلمان نمبر کم و کافر نمبر کم کل دشمن لے ورکم دا سے سوک نشتا لے چے اغوی چے پا ما اللہ میرا مانا ندے اللہ بھی ما پیدا کہ چے میں پیدا کا ورکم بہت سروزی یہ پیدا کا مروڑے نہ ورکم یا خو انصاف نشو کلا کلا بسخت راولم دگا ازمائش پا پی کوم زانتا بے لکرم راجے کوم ورکم والا ڈوڑے او دا ڈوڑے دا پارا اللہ بیا زمکا پیدا کردی دا پا دے زمکا کی دے انسان غلر اوچے تھی دیز مکہ کی بدا طاقت اچو ما او ببو والا زر اسمان نراوروم او دا نهرون او دا سندون نبولا او بزر او باسم دی بخپل اخواری کی زرغنتیا بزکو انسان خو صرف کر بندکی فصل خو انسان نشی زرغنون افرائیتم ما تحرسونہو تاسو صرف فصل کرے بس تاستا کار غنم نولے جوار نولے بل شے پیاس کرے اوگا کرے ٹیپر کرے بھولے داد تکر کروندہ بتکے ام چے پکم لاسونو کے دادل خدای در کردی دی او پکم استربو چے تا پٹی تا دے دام دل خدای در کردی دی او پکم دماغو باندے چے تا دا خپل سیس پیجن ازمک او کروندہ دا دماغو دے کے طاقت تل اللہ چولے دی یا رسو سوئی وی فاصل ہوتا کرے و انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وی دا تا دا زمکن زرغن کردی کہ دا ما زرغن کردی زرغن بیاد اللہ کا غنم اوچھئی او خکول مزیدار تیغتے ہو بس او یو تیغم نی دا اواو اتاو شپگاو دریو سلور وی دا دا یو رغباندے یو پٹ ہوندے تے دا غنم لاندے تاوی اچھی اچت شپاگے کی بیا وگی دا لخدیر او باسی دا قیو پٹے دے دا خکول غنم دا لچا زرغن کرد دے پٹی کے دا اللہ یو اوبو دی یو اوبو او پا دے اوبو باندے دا ازمکا دا دے زمک ناطاقتون رازی او دا انسان دا خوراکون پہ تیاری گی
قسم په خدای زه کله حیران شو یو د مالټې بوټی دی یو بوټی د مالټې څومره ښکلې رنګې دی څومره ښکلې غونډه مونډه جوړه ده چا پې پرکار نه دی ګرځول او دننه پکې څومره ښکلې خشته اوبه دي او خوند یې څونه مزېدار دی همدغه اوبه د ځمکې نه راکاږي دغه بوټې په دې څانګو کې ځي او دغه مالټه دا دې جوړېږي پوستکي جوړېږي یا خدایه سلوې قدرت دی او په پوستکي کې دننه بیا مغز جوړېږي او په مغز کې دننه جوس پراته دي خشته مزېدار جوس جوړ که داسې جوس زه ته به مصنوعي جوړ کې هلکه وایي دا څه شی دی وایي دا مصنوعي جوس دي نه 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 ډاکټر وایي دا مه خوره دا نقصان ورکوي وجود ته او خپل جوس وباسه وجود ته به دې فایده ورکوي او چې ته کلم جوس وباسې او کولوې کېره دقه دی په دې میدان کې سبا به سقا پراته دي او تر څو چې دا جوس د مالټې په پوستکي کې بند دي د الله قدرت ته ګوره تر څو چې اوچوالي پې نه راغلي دا به محفوظ پراته دي دا نه خرابېږي څه مونږ له خدای نه دي راکړي ګنې دی پکې دننه هر یو بند د ګني ځان له د جوس یو ګیلاس دی په ډیران د پاسه ولاړ دی په ډیران په شی څښا کېږي محفوظ پروت دی تر څو چې ته دې جوس وباسې مچان به پې وبږېږي او څښا به شي او په دې نل د پاسه څومره کلک نل یې دې تاو کړی دی چې دې ته د مچ د ماشي او د نورو څیزونو نقصان ورونه رسي ستا وجود ته تاوان پیدا کړي څه ته موږ نظر نه کوو د خدای قدرت ګوپي نازک شی دی خدای دې پاڼه ته وکړی دی تک سپین مزېدار که دا پاڼه یې نه وې څونه خاورې او دوړې او شي څیزونه پې پراته ټیپر ته وګوره مولی ته وګوره نو خدای والا پوستکي ورکړی دی محفوظ یې دله شی ساتلی دی کیلې ته وګوره الوا ده الوا ده کیله په پوستکي کې بنده ده ته چې الوا پخه کې سبا څښئ دا پوستکي کې بنده ده پرته ده هېڅ هم نه کېږي پوستکي نه لرې که نو سبا به څښئ خشته ښکلې الوا دقې اوبو نه دا ټول جوړېږي قرآن شریف کې الله فرمایي رنګونه جدا جدا د یو مالټې جدا خوند دی د بل جدا خوند رنګ جدا پوستکي جدا څه ترخي دي څه خوږې دي څه ترشي دي څه ترسکونې دي او د انار دانې ته بیا پکې دننه په دانه کې د له څومره جوس پیدا کړي دي ای ظالمه ته به اوس هم د خدای قدرت نه منې دغه یو پټي کې دا څه زرغونېږي دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته دغه یو لور په ټولو لګېږي دغه یو سپوږمۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی خپل خوند یې ورکړی دی خپل ذوق یې ورکړی دی ای بنده د چا دپاره ستا د فایدې لپاره دا به نه وی چې دا ما وکړل د مونږ سړی مونږ څه وایو مونږ کې قبر دا زما هېڅ به نه شي کولی ته صرف فصل کرا زرغونتیا ستا کار نه دی د رب العالمین کار دی زما ډېر مهربانه ذات دی چې مونږ له خدای څه رانه کړل میوې دله درکړه خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه داسې خو نه جنت خو نه دی چې کټ کې پروت او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به م نه وازې او دانه به خولې ته دردنه کېږي او خورې خو جنت کې وایي د جنت او د دنیا خو فرق دې ته رحمان ذات وایي دا کافر له م ورکوي دا مسلمان له م ورکوي دا هغه چا له م ورکوي چې خدای ته کنځل کوي چې دا څوک وایي چې دا خدای لور ده په خدای دا خدای ته کنځل دی حدیث کې راځي چې څوک وایي دا پلان کې دا خدای زوی دی دا الله ته کنځل دی په دې الله خفه کېږي زوی خو هغه چالي چې دی ورته محتاج دی خواهش لري خدای خواهشاتو نه پاک دی زوی خو هغه چالي چې د بوډا شم چې زما مال په قبضه کې والي او زما دغه والي اوږه راکړي او ما یو ځای ته بولي خدای خو نه ستړي کېږي او نه چاته حاجت شته نه زوی لري نه شریک لري نه لور لري دا کنځل دي خدای ته بیا هم الله ډوډۍ ورکوي بیا هم الله روزي ورکوي ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ خپل دشمن له ډوډۍ ورکوي دې ته رحمان
دا مهربان ذات او بیا مو درته وایي چې اے بنده 70 کال د کفر وکړو او یا 80 کال راشم مایوسه کېږه لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما ته توبه وباسه کنه صرف دومره ووایه چې الله بس زما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم ایمان راوړه منتو بالله ووایه قسم دی دا 80 کالو کفر درته بخي دا تپوس هم نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې وې دا ما ته د کنزل ولې کړې بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ته کوي وي معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کړې ده الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې ده دې ته رحمان او دا مونږ ته پته زمارو چې دا هر څه چې مونږ له راکړي دا الله راکړي دي او دا زمونږ ایمان دی چې کوم وخت یې غواړي اخیستی شي یو ساعت کې اخیستی شي نن دا سترګې دي په یو ساعت کې به دې وړونکي بیا به څه کې تپ تپ پکې نن دا دماغ دي په یو ساعت کې یو معمولي ټانکه ده لږه ورپوټې غوندې ټانکه هغه ټانکې ده لږ اوښې جوړ هر څه خراب کله سړی ویریږي کله داسې ویریږي سړی خدای پاک داسې نری رګونه دي په دې دماغو کې داسې نری لکه د ویښته نه هم نری په هغې کې وینه روانه ده او چلېږي پکې سړی وي خدای پاکه دا رګ چېرته بند نه شي دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي لګیا دې غرضار کوي که یو سیکنډ یو منټ لم دا خاموش شو مرګ دی دا نه خاموش کېږي ټول وجود ته الله رسول کوي ډوډۍ خدای راکړه رزق خدای راکړه دا رزق د معده کولو غاښونه او خوله خدای راکړل هوا چې زمونږ ورته جت دی هراله دونه خدای بېسیاره کړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی نو په بیه نه خرڅېږي اوبه دي او دا څیزونه دې ته څه وایي دې ذات ته رحمان او چې دا رحمان دې خوشحاله کړو زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم الله په غوښتو خفه کېږي نه پرې خوشحالېږي ای مسلمانان خپل رب راضي کړئ هر څه الله سره ستا صحت ستا مرض ستا عزت ستا بېعزتي ستا بچي ستا مال ستا دولت ستا اصل ژوند دی او خدای چې دا ژوند تا سره دا ستا چې نن بچي قدر کوي ته جم دی دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جم دی دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جم دی دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جم دی ګورې که الله د نڅا وپیسته او مړې کړې او خدای کدې په کور کې مو ساتي هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر شوه ډېره جي 11 ما خو د 2 اورېدلي نه 2 مقرر کړې وه خو مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه زر یې تختۍ ده کوله او شریعت مو چې زر یې ښخه یو څو ورځې یادي پس هېر شو خبره خلاصه شوه دا ستا د ژوند د برکت ستا عزت دی ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه دا چې کم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي په دې دعا هم درته نه کوي خیرات هم درپسې نه کوي صدقه هم درپسې نه کوي یو کس ته مې وویل هلکه پلاره دې حج وکړه که نه وي ځان له بیا کو که هلکه مال دولت وي ځان له بیا کو که مې بلکل دې سوچه خبره دی وکړه سمه نره خبره دی ځان له بیا کو مال دولت یې کو بیا که ولې ده هلکه پلار روجې نه دي نیولې فدیه ورکوي ورکوم یې وی بیا که نه ولې نه نیوي په دا زما پلار ته د خپل پلار نه پاتې او ما ته د خپل پلار نه پاتې شو خیر وکړه ته پېښه خدای پېښ مهربانه ذات دا نه کوي مهربانه ذات وایي ما ته توبه وباسه زه دې بخښم نو دا 2 خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي نو هلکه زه خو دوست خوشحالوم پلار خوشحالوم مور خوشحالوم زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي بیا په کار نه راځي او هغه ذات چې په دنیا کې هم ستا په کار راځي په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې مو په پل صراط کې هغه به نه خوشحاله په دې 2 خبرو دغه مهربانه ذات خوشحالوي
لکه چې الله به خوشحالېږي نو الله خوشحالول خو ډېر ګران دي بیا خو به زه ستړی کېږم وایي نه خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي سړی پې ستړی کېږي ښه چې سړی پې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمي که نه دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټي نه وایي ثقیلتان فی الميزان په تله کې درنې دي حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي الحمدلله نیمه ډکۍ په هغې پوره ډکۍ شي هغه تله چې تېره جمعه مې تاسو سره محشر په خبرو کې ویل پریشاني ختم زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به ته شئ چې مهربان رب وایي دوه خبرې وکړه چې تله ډکه کم که نه نو چې دام زه نه کوم نو بیا به یریږم بیا به وال زما په غاړه وایي مهربان رب څه وایي تله دله ډکوم که نه یا د خدای بندګانو څونه په اسانه درته ډکوي یا د دې رب به مونږ بیا هم خفه کوو دې به مونږ خوشحاله او زه طالبانو ته وایم چې تله هم پرې ډکه نه شي که نه په دې دوه خبرو خو چې زما رب خوشحاله شي ما له دا ډېر لوی غنیمت بس دې الله خوشحاله شي زم پروردګاره زما ستا خوشحالي پکار ده الله زما ستا رضا پکار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي بس زه به تا په کومه خبره راضي کړم پروردګاره تا به زه په څه راضي کړم ایو بزرگو بازار کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدغه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کم ځای زه تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر له کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یې پروردګاره ته کم ځای زه تا پسې ګرځم ته زما نه خفه زه تا رضا کوم یا رب کم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سره رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما زه خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړ الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته وویلم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې غلطې خبرې کوې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه ارمان دی نو چې دې چاپي کړم دا کفر خبرې کفر دا کفر خبرې خدای چاپې ته محتاج دی خدای ستړی کېږي دا ته څه الله وایي خفه شو حضرت موسی ته یې پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دا د مینې خبرې دقسې بابا به منډې والې کله یو غرله ده کله یو خوا ده کله بل خوا ده یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم دا هغه وخت هر یو پیغمبر چې د هغه په ژبه ورته الله پاک وایي فرشته راله جبریل یا هره فرشته چې وي او د خپل وخت پیغمبر ته وي چې ورشه دې بنده ته ووایه چې زه ستا دې زړه کې مړه کې او ستا نظر راځي د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش ته وایي ستا زړه کې ستا زړه ته الله نږدې دی په خدای قسم په زړه کې به دې خبره راغلي ته به ته نه خبره والله به ته خبره نو مهربانه سات دی هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده زه ربا چې ته راځي او ته خوشحاله په کوم څیز بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته او چې ته زما نه راضي شي او ته زما نه خوشحاله شي نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي او خوشحالېږي او په ژبه مسانې دي او تله بیړه کېږي یا خدایه اوس پې موږ نه وایو دا هلکه کومې دوه خبرې دي یو ده سبحان الله وبحمده بل ده سبحان الله العظیم او د دې بس ما خو تاسو ته وایي طالبانو ته پکې مونږ دې خبرې کوو هغه زه تاسو ته نه وایم مونږ به څه معنا کوو یا خدایه
تاکہ اس عیب نشته نه الله په دې خوشاله الله کې اس عیب نشته سو وی خدای له د مکې کافرانو به وی فرشتې د خدای لونه دي مو نه دا د خدای عیب دی خدای پاک خدای ته خواهشات او تاجت نشته ولې لونو تاجت او چا به وی چې نه عیسی علیه السلام یې زوی دی عزیر علیه السلام یې زوی دی وایي د خدای ظالمانو خدای دوی تاجت نشته لم یلد ولم یکن له کفوا احد الله همسر نشته څوک الله کې ایسا عیب نشته مالا مرګ راځي خدای له مرګ نه راځي زه ناجوړه کېږم خدای نه ناجوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره اسم نه کمیږي اما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي د هغې نه خبردار دی او ویني اما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي الله له ستړی نه راځي کل یوم هو فی شأن د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی دی یو کون باندې ارس پیدا کوي په یو کون ارس ختموي سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا خشته ښکلي صفتونه د الله سره مناسب چې خالق دی مالک دی رازق دی موږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند او مالک دی خپل مبارک لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته حضرت علی وی بچي بابا له غلامان راغلي دي او شابه ورشه چې یو غلام دلته دا چراله حضور پاک نو واپس لاړه هاي چراغ حضور پاک عائشی بی بی ورته وی دا الله رسول فاطمه راغلی ډېره خوښه وه کور ته ورغی حضرت علي وی موږ دواړه ملاستو حضور پاک چې راننوت موږ پاسېدو وی مه پاسئ وی کېناست چې کېناست په مبارک یې اوږده کړه او زما د خېټې سره ولګېدله بچې څنګه راغلی وي هغې کې حیا و غږ یې نه شو کولی ما وی د الله رسوله ما در لېږلې وه تا له څه غلامان چا را لېږلي دي نو ما وی چې یو غلام دې له ورکې ولې ځکه میچن په خپله تا وایي هغه زمانه کې میچنې وې په دې میچنو باندې به دا غلې اوړه کولې په خپله تا وایي په لاسو کې غوټې پیدا شي استخ خدمت په خپله کوي ګیا وړه کوي چې د پیغمبر څونه خشتب لور دومره مینه یې ده د حضرت فاطمې سره چې زه ویلې درته نه شم اذان نه واقع ده ما ویلي دي مخکې په تقریرونو کې سبا خلک خپلو بچو له ورکوي د بل نه نوړی راخلي خپلو بچو له یې ورکوي رسول الله مبارک فرمایل بچې فاطمې د بدر یتیمانان زیات مستحق دي دا غلامان هغې له ورکړه او تا ته داسې یو څو خبرې ښیم چې هغه دې ووایې نو د غلام نه به دله بهتري نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر دې کې هغه شته سبحان الله پکې راغی بحمده کې الحمدلله راغی او العظیم د الله اکبر معنا ورکړي داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راغلي بل فرمایي الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله بل وی سبحان الله وایا پکې راغلي بل وی د الله لوی وایا او العظیم د الله لوی پکې او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح دی فرشتې لګیا دي سبحان الله سبحان الله هغه سبحان الله او د ټولو نه لویه خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کوم نو زه پې بدي ښکارم خلک یې ځان صفت په خپله کوي دا ولې ځکه دا زما د صفت به ما کینې او زه به دروغ وایم یوا بل زما دا صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي سره ناغشتي شي دا د الله را کړی دی دا الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي هغه خپل ذاتي دي
او الله که زه صفت کوم دروغجن بیم په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی غریشتون نه زما صفت ختمیږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي هم راټیټه شي خشتا لیکي خوبصورت ښکلی یې ځواني کنه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي اما شو ښکلی تاله ښکلی چې کله بیا بوډا شي بس بیا ملا راټیټه شي په لاره کې رواني غریب ټیټه ملا والا دي کونډۍ ورسره په لاره کې غاښونه یې ووتل ختم شو ما ته یو سړي وي یو بابا مولوي صاحب غاښونه مې ووتل غاښ مې نشته څه خوړی نشم بابا جي اتیا کاله دې په دې غاښ دومره ټنه غله معده کړه چې د حد نه وتې دونه به د تورنزو جان دم د اوډي ګرام معده نه کي لکه څومره چې تا په دې غاښونو کوم جنسونه معده کړي دي جوار نینونه به دې په ټقارسته غوزان او ګنې به دې پیچوي ګنې بس دی که نو دله خدای الوا ته جوړ کړل نو ګزاره وکړه دغه رنګې غوږونه دغه رنګې سترګې چې پړ شي چې پړ او دغه رنګې جینۍ وي چې ښکلې وي هر سړی وي چې دا زه غواړم زی زویله غواړم حسن وي د هغې نه م ځان روکې روکم چې ما کې خو ډېر بې حسن دی یو ډول دی او چې کله بوډۍ شوه بیا یې ملا ټیټ ختم بیا مخ چې پړ شي زړه جرابه ته جوړه شي زړه پوسکې خولې نه ټول غاښونه وځي بیا خبرې هم نشي کولی بیا ورته ګوره ختم چې پړه شو قسم لړ ختم ښکلې والې لړ ختم شو جبې بیا هم په تایلونو درېږي د خدای شان دی این ګور دې په اور کې ولاړ دی من ګور دې په اور کې ولاړ وګوره د باز هند ګور نه خواښې هم په اور کې ولاړ بهر کې دغه بوډای شو الله باندې بوډاوالی نه ان الله جمیل یحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمي الله پاک له چې کوم صفت دی هغه دی بس رب العالمین حضور پاک خپل فرمایلا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله زدل اغس صفاتنا نشم کولی څنګه ته د خپل ځان کې نو دا هغه صفت چې الله په خپل د خپل ځان کې اوه دې حدیث کې چې دا ما درته روان کړی دی دې کې هغه صفتونه دي چې ټول کائنات یې وایي ونه وایي بوټي وایي کبانې وایي مارغانې وایي حتی ستا په وجود د پاسه دا ویښتې م وایي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر شي دغه دوه صفتونه وایي چې دا ما روان کړي دي سبحان الله والحمد لله وایي تاسو په ډک وایي دا داسې الفاظ چې جامع الفاظ بس دغه د الله ټول صفاتونه رالل دغه د الله خوشحالي رااله دغه تل ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وایي کائنات وایي الله په خپله د خپل ځان وایي دا هغه دي چې پیغمبرانو ویلي هر پیغمبر چې ویلي دي همدغه الفاظ سبحان الله الحمد لله او دې کې یو بل صفت دی زما ورونو د خدای شکر دی پکې شکر بحمده څه شی دی لکه د خدای شکریه ده پکې مو خو یو ناشکره خفه کېږو وله لیکن الله شکریه ده او رب الله په قرآن شریف کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم کله ما شکریه ادا کړه نعمت نور هم زیاتو ولئن کفرتم او که ناشکري مو وکړله نو ان عذابي لشدید بیا زما عذاب سخت او د دې نورې ډېرې فایدې دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي
من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مرہ روزانہ سکسل کرتا ہوئی محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ویک در گناہون دا دریاب دا زگ عمری اللہ بٹلو گناہون اور تمام الکوز بسوک کی جدا بوئی سل کرتا کم از کم پشواروس کے دا بسوک کوئی سوک کوئی اغرات اللہ تو چل کے انشاءاللہ وصلہ ہوا ہے او چه کم زنانا زما آواز اوری زما خوین دی زما مین دی زما لونا چه سوک اوری ناغیبم وی که خیری اغیری پخپل کور کے انشاءاللہ وی او دا الفاظ بوئی او تاسو بدا مهربانی کوي اذا ما اوه کمی خبره ټولې درته نه یاد نو صرف دونه خو یاد ساته کنه چې په دې الله خوشالي تل پیدا کیږي گناهونه په معاف کیږي نو کور خپل لونو ته خپل خويندو ته خپل بیبيانو ته دا زما دا د فائدې خبرې دا به خیر بیګاله وای ها چې غي مور باندې عمل ان شاء الله وایو یو دل بوسو وایو کنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امين تبارك خذ تبارك